السلام علیکم ملګرو، تمه ده چې دمګړی به راته تاسې ټول روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. ملګرو یو ځل بیا زه احمد زیار د افغان ټیکنیکل ټیپس یوټیوب چینل له طرفه ستاسې په درنه حضور کې له یوې نوې او زبردست ویډیو سره حاضر شوی یم. تمه ده چې ویډیو راسره تر پایه وګورئ او ګټه ترې واخلئ. ملګرو زموږ نننۍ ویډیو د دې باره کې دا چې څنګه کولی شو هغه اپلیکیشنونه چې له پلېشټور څخه مو ډاونلوډ کړي وي او د سکرین پر مخ وي نو هغه سیټ ته کاپي کړو. نو ملګرو ډېره اسانه او زبردسته طریقه ده. مخکې له دې چې ویډیو پیل کړم که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ افغان ټیکنیکل ټیپس یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې دغه د بیل په نښان کلیک وکړئ او آل انتخاب کړئ تر څو زموږ هره یوه نوې ویډیو تر تاسې پر وخت در ورسیږي. نو راځئ چې ویډیو پیل کړو. ملګرو د هر څه نه مخکې به تاسې راشئ پلېشټور ته. کله چې پلېشټور ته راغلی نو دلته به په سرچ بار کې ورته ولیکئ چې APK2SD نو تاسو به په دغه کلیک وکړئ. نو ملګرو راستنه به د دغه اپلیکیشن صفحه تاسې ته راخلاصه شي. نو ملګرو مخکې ما ډاونلوډ کړی ده یعنې انشتال کړی مې ده، تاسې به یې له دې ځای څخه انشتال کړئ. ملګرو کله مو چې انشتال کړه نو تاسې به په دغه اپلیکیشن کلیک وکړئ. تاسې به لږ صبر وکړئ تر څو صفحه خلاصه شي. ملګرو دا هغه اپلیکیشنونه دي چې اوس مهال د سکرین پر مخ دي او په سیټ کې ثبت نه دي. نو که تاسې غواړئ دغه اپلیکیشنونه په سیټ کې هم ثبت کړئ نو په یو اپلیکیشن به تاسې کلیک کوئ. مثلا زه اوس راځم دغه په لومړي سر کې اکټیو ګروپ دغه غواړم چې سیټ ته یې کاپي کړم. نو په دې به یو کلیک وکړئ. نو ملګرو دغه دی کاپي شو. نو اوس راځو موږ هغه فولډر پیدا کوو چې دغه چیرته ثبت شوي دي. نو ملګرو د هر څه نه مخکې به تاسې راشئ My Fiel ته. کله چې My Fiel ته راغئ نو ملګرو دغه اپلیکیشنونه ستاسې د موبایل په حافظه کې ثبت کیږي. نو دلته به تاسې په انټرنل سټوریج کلیک وکړئ او دلته به تاسې هغه فولډر پیدا کړئ په کوم نوم چې هغه اپلیکیشن ده کاپي APK. نو ملګرو دغه د هغه اپلیکیشن فولډر کاپي APK. نو په دغه به تاسې کلیک وکړئ. نو ملګرو تاسې ګورئ چې په اول سر کې هماغه اپلیکیشن چې مونږ له هغه ځای څخه کاپي کړ. نو ملګرو په دغه طریقه تاسې کولی شئ چې د سکرین پر مخ هغه اپلیکیشنونه چې مونږ له پلېشټور څخه انسټال کړي وي په اسانۍ سره دغلته یعنې سیټ ته کاپي کړو. نو ملګرو ډېره یوه اسانه زبردسته طریقه وه. ملګرو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تر بیا چې زه احمد زیار یو ځل بیا د افغان ټیکنیکل ټیپس یوټیوب چینل له طرفه ستاسې په درنه حضور کې له یوې نوې او زبردست ویډیو سره حاضرېږم. تر بیا ښې چارې، خو ویډیو لایک او شیر کول هیر نه کړئ.